بشي مرگئی پو اجل یو ظلی بمرما خاوری یما خاوری بشم خاور لا بزماوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد عیسی وفا د ډیورن له کرښې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په پلار یا مور یا بل قریب پسې په دې خاطر هر کال خیرات کول چې دی د مرګ کال دی، شرعا دا کار څنګه دی؟ د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده که څوک نفلي روژه نیسي، نفلي لمنځونه کوي، همدارنګه نفلي صدقات کوي، قرآن کریم لولي، ثواب مړو او ژوندو ته اوربخي، امید دی چې الله رب العزت ثواب ورورسي. همدارنګه که څوک خیرات کوي په دې نیت باندې چې د دې خیرات ثواب الله زما مور ته ورسوي، الله یې زما پلار ته ورسوي، یا الله تعالی یې زما بل قریب ته ورسوي، شرعا په دې کې کومه ستونزه هم نشته او انشاء الله چې الله رب العزت به یې ثواب ورسوي. اما پاتې شوه چې دا یې جمعې ده، دا یې څلوېښتي ده، دا یې درېیمه ده، دا یې کلیزه ده، دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کم اصل نشته. تاسو تحتاوي وګورئ، 309 صفحه کې هغه لیکي چې د مړي په لومړنۍ ورځ باندې ډوډۍ پخول، په درېیمه باندې ډوډۍ پخول، او د هفتو نه وروسته چې دا یې جمعې ده او دا یې څلوېښتي ده او دا یې کلیزه ده، دا ټول مکروه عمل دی او قبیح بدعت دی. او شامی په 6 جلد کې په 57 صفحه کې دا لیکي چې قاریانو ته پیسې ورکول او هغو ته دا ویل چې تاسو قرآن کریم ولولئ او ثواب یې دې مړي ته وروبخئ، دا بالکل صحیح نه دی. ابن عابدین لیکي وقد قال العلماء ان القاری اذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه الى الميت. قاری چې کله د پیسو او د خوراک په بدل کې قرآن کریم لولي، د لپاره ثواب نشته. نو چې د لپاره ثواب نشته، څنګه به هغه میت ته دا ایصال د ثواب وکړي، څنګه به د دې تلاوت ثواب هغه ته وروبخي؟ او ابن عابدین الشامی په 2 جلد کې په 240 صفحه کې لیکي چې د مړي په لومړنۍ ورځ باندې ډوډۍ پخول او خیرات کول، په درېیمه باندې د هفتو نه وروسته او قاریان راوستل، پیسې ورکول چې تاسو قرآن کریم ولولئ، دې مړي ته ثواب وروبخئ. هغه لیکي چې هذه الافعال كلها للسمعه والریه، دا ټول د ځان ښودنې او د ریا لپاره دي. دې نه باید ځان وساتئ، ځکه لانهم لا یریدون به وجه الله تعالی. په دې باندې د الله رب العزت رضا دا خلک نه لټوي او د الله رب العزت رضا نه غواړي. که ته غواړې چې ستا وفات شوې مور ته ستا د خیرات ثواب الله ورسوي، ستا وفات شوي پلار ته الله رب العزت ستا د خیرات ثواب ورسوي، یا ستا په اقاربو او دوستانو کې چې څوک وفات شوي ستا د خیرات ثواب الله هغو ته ورسوي، 4 بېوزله کورنۍ په نښه که، چاته اوړه وروړه، چاته غوړي وروړه، چاته وریجې وروړه او چاته غوښه وروړه، او الله ته لاسونه پورته کړه چې یا الله دا کومه خیرات او صدقه چې ما وکړه، د دې ثواب زما مورجانې ته، زما پلار ته او زما اقاربو ته ورورسه. یا یو غویه راوله په خپل کور کې حلال که،
ټوټه ټوټه یې د مسکینانو کورونو ته یو کیلو یا 2 کیلو غوښې ور واستوه چې پخې کې خپلو بچیانو سره یې وخوري، تا ته هم دعا وکړي او ستا مړو ته هم دعا وکړي. همالته دې چې 14 دیګي باندې کړي دي، 200 یا 300 کاټونه دې راغوښتي دي او شپې دې مجلس نیولی چې پلانی حاجي صاحب راوغواړئ، پلانی ملک صاحب هم هېر نه شي، پلانی ملا او مولوي صاحب هم هېر نه شي، هغه پلانی سوداګر مو هېر نه شي، تاجر مو هېر نه شي. دا ټوله ریا ده، دا ټول سمعت دی، په دې کې د الله رب العزت رضا بلکل هدف نه ده. او زه دا په یقیني توګه درته وایم چې په همدغسې خیراتونو کې چې په نامه خیراتونه دي، فقیر او مسکین بیچاره وږی پاتې کیږي، ځکه هغه پسې چا کاټ نه دی استولی. کاټ یې مولوي صاحب پسې استولی، ملک صاحب پسې استولی، حاجي صاحب پسې استولی او تجار پسې استولی. غریب څوک څه کوي؟ نو د یو چا د وفات نه وروسته چې دا یې جمعې پوره شوې، دا یې څلوېښتي پوره شوې، دا یې کلیزه پوره شوې، زه خیرات کوم دې کارونو لپاره د اسلام په مقدس دین کې بلکل کم اصل نشته. دا عمل د رسول الله د ویناو او د سنتو نه مخالف عمل.